فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې رښتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شمه، زم جوړ شمه. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، وی فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو، وی د دې معاملې ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله راغی، وی مال خو را نه کړه، ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدې شي تعالی درکې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی، وی د دې معاملې ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي واغه د فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو، نبی علیہ السلام هغه تم جواب ورکاغله ورنکړه. علی رضی الله تعالی عنہ داسې سارا ته خان شړ دی وتلو، دوی خبر وکړه ویره مونږ له خیرانه کړه کې دې ش علی رضی الله تعالی عنہ ورکی. دوی لاړو په علی رضی الله تعالی عنہ هغه سارا کې خان سره ول. دوی ورته وی علی ته د فاطمه تاسو ولې نه کای؟ دا غي تاسو کې چې نبی علیہ السلام تعالی درکې کنه. علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی زما سره دې سو زه په سبا باندې تاسو کما، زه خو نه مہر لرم نه کور لرم، نو زه به د هغې څنګه تپوس کوم؟ علي رضی الله تعالی خپل کور هم نه، دی به د نبي علیه الصلاة والسلام سره په جومات کې پاتې کېدو، د نبي علیه السلام د تره زوی جومات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته، نو زه د هغې تپوس څنګه وکړم؟ نو صحابه کرام ورته وفرمایل وی نبي علیه السلام ډېر مهربانه دی او ستا خو د تره زوی دی، کېدای شي ستا سره اړو حساب ونه کړي، ته یې تپوس وکړه که نه، کېدای شي دا تپوس درنه اړو نبي علیه السلام ونه کړي. هغه وی ټیک ته نو راغې، چې کله راغې نبی علیه السلام اوس د صحابه کرامو ولېږو، دوی ورته وي ته ورشه شابه ورشه. نو چې دی لاړ د نبی علیه السلام خواته کېناستو، نو شرمېده د شرم نه یې غږ ونه کړو، هېڅ هم ونه وي. نبی علیه السلام ته وایي علي هسې راغلی وي او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه، هېڅ ونه وي، د شرم یې غږ ونه کړو، راپاسېد واپس راغی. هغوی ورته تپوس وکړو څه چل دې وکړو؟ وي ما هلته خبره نه شوه کولی، ما څه ونه وي، ما خو نه شو ویلی. ښه بل ورځ بیا ولیکو لاړ شي که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه. علي رضی الله تعالی دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی، چې بیا ورغی بیا د نبي علیه السلام تپوس وکړو، علي هسې راغلی وي او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه، ناس راپاسېد، بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه. بار صحابه یې تپوس وکړو علي څه چل دی وکړو؟ زه نبي علیه السلام ته نشم ویلی، زه نشم ویلی، زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه؟ صحابه کرامو بیا ولیکو ورشي شابه ووایه ورته. دی چې لاړو نبي علیه السلام پوه شو، نبی علیه السلام څه شو؟ پوه شو. یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو، هغې په تپوس باندې راغلی کو، نبی علیه السلام سر علي رضی الله تعالی عنه داسې سرغلی روچت کړي، د الله پاک پیغمبره او په دې راغلی یم، خو تاسو ته ویلی نه شم، تاسو ته ویلی نه شم، دې دپاره راغلی یم، دې دپاره راغلی یم. نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل علي فاطمه به زه تا ته درکړم، فاطمه به زه تا ته درکړم، خو چې لومبې زه د هغې نه تپوس وکړم، زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ زه به د فاطمه نه څه وکړم؟ تپوس وکړم. او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو د لور نه د نکاح تپوس کوي، نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ که چې هلته درته زه رشته وکړم، خو د لور متعلق نه زه به د لور نه تپوس کوم، دا خو بې غیرتي ده، دا خو پښتونولي ده. زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله که خوشحاله نه یې، ولې دا لور دی دا انسان نه دی، دا حق نه لري، ته د نبی علیه الصلاة والسلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبی علیه الصلاة والسلام د لور نه زیاته حیاداره ده، د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیاته حیاداره ده. یا علي زه به د فاطمې نه څه کوم؟ تپوس کوم، بیا به زه تا ته جواب درکړم. نو او دا مسله واورئ، ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده، عاقله جینۍ ده، دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم، هغه چغې وایي دا نکاح ما ته منظور نه ده، جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح، پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده، پلار یې بار نکاح ورله وکړي، دا نکاح کېږي؟ دا نکاح نه کېږي، دا نکاح شوې نه ده. پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده، هغه وایي ما قبوله کړې ده، څه شی قبله یې؟ قبله یې څه شی؟ هلته چې د چا نکاح کېږي خو پې خپه ده، عاقله ده، بالغه ده، اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی، هغې رضا پکې شرط دی، دا نکاح سره کېږي نه چې هغه خپه خو جهالت سره به څه کوي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها
خاله و خاله د مور خور تروري وه د هغې نوم هم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی خور و ده مشره خوري وه نبی علیه السلام د فاطمه رضی الله تعالی دا خور روغوخته د تروري ولا روغوخته وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده او دا مشره ښځه وه د نبی علیه السلام خینی وه او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سیوکار به کوو دې سره به مشوره کوله دا ډېره پوه ښځه وه بردباره ښځه وه امانتداره ښځه وه خبره به په امانت کې ساتله نو نبی علیه السلام د خپلې خینې ته وویل ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پرې خوشحاله ده که خوشحاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله وی خورزی ستا بابا ستا نکاح ستا د تره د زوی سره کوي دا خپل د تره زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علي رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل وی ترورې دا خبره به زه خپل بابا ته په خپله وکړم دا به ورته زه په خپله وکړم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ګیره مبارک کې لاس وي نبی علیه السلام لره لاس ولوي نو نبی علیه السلام ورته فرمایي وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم ماله جواب راکه نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که نو فاطمه رضی الله تعالی ته وایي بابا رضا ستا ده خو ستا په جدایۍ باندې خفه یم ستا په جدایۍ باندې څه یم خفه یم ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده په دې دوران کې جبري علیه السلام راغی ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کومه ستا معاملې زه په الله باندې پرېږدم چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړم فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندي مبارک باندې خولې رالې چې رالې جبري علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته فرمایي وایي د الله پاکه محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشاله دي د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کیږي دا وحي راوړه چې کله دا وحي راوړه او د وحي اثر ختم شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالى د علي رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغې سره کوي او نبی علیه السلام مسجد نبوي ته راووتو بار ته راووتو او منبر ته وختو او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاره وي ما خپله لور فاطمه علي رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه ما علي ته په نکاح باندې ورکړه او علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی علي فاسه د مهر بندوبست وکړه د مهر څه وکړه بندوبست وکړه علي رضی الله تعالی ته فرمایي وی د الله پاک محبوبه څومره مهر وګورم څومره مهر نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی 400 درهمه 400 درهمه دا وګوره علي رضی الله او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا هغې مهر هم 400 درهمه دا هغې د لور مهر به هم څوری 400 درهمه لاړ شه 400 درهمه مهر وګوره علي رضی الله تعالی عنه فرمایل د الله محبوبه ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده اوس بیا نبی علیه السلام بعض روایتو کې راځي علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی د الله محبوب ما سره خو څه شی شته دی نه نو ما سره خو څه شی شته دی نه زه اوس مهر چېرته پیدا کړم نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی په غزوه بدر کې چې درته کومه زغره میلاو شوې هغه څه شوه وی د الله محبوبه که یوه زغره ده یو را سره اس دی خپل کور یې نه و خو اس او زغره جهاد له ساتل یا که یو اس دی را سره هغه زغره ده چې کوم په جنګ بدر کې ما ته میلاو شوې وه نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی لاړ شه هغه زغره خرڅه که اس مه خرڅوه په دې به جهاد کوي زغره خرڅه که الله مالک ته بله به درکړي علي رضی الله تعالی دا زغره واغسته او لاړ عثمان رضی الله تعالی لره عثمان رضی الله تعالی ته وویل وی دا زغره خرڅوم وی ولې خرڅوئ وی ځکه خرڅوم چې د رسول
پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارک له په مہر وکما ما سره خو مہر نشته دی دا اصغر رانواله. نو بعضی علماء لیکلي دي وایي عثمان رضی الله تعالی هغه ته اصغر واپس کړه، اصغر یې ورته څه کړله واپس کړه، اصغر یې وانه غسته او د جیب نه 1000 درهم راواغستل، 1000 درهم او فتو ورته نه و چې څومره مہر دی، خدای ورته وویلو وی 400 درهم زما د طرف ته د فاطمه مہر شو، زما د طرف نه دغه مرکه عثمان صاحب ورته فرمایي او دا 600 درهم چې در سره کله وشي بیا به ماته واپس راکړي، بیا به ماته سره راکړي واپس راکړي. علي رضی الله تعالی راغی مہر بندوبست وکړو او بیا سموده تیریده غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک مکوا چې دا غي نه مخکې وبله غزا شو او پای کې لګ مالی غنیمت راغی، مالی غنیمت راغی. نو د علي رضی الله تعالی عنہ لاس لا 600 درهم رااله، 600 درهم لاس لرالو. نو چې لاس لرالو نو لاړو مازیګر ټیمو عثمان رضی الله تعالی عنہ 600 درهم ورکړو، استا په ما باندې 600 روپے پاتې شوې دا واله هم 400 درهم خو هغه خپل طرف ورکړو، وای دا 600 دی پاتې دا واله. عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو. نبی علیہ السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک د لپاره تیاری کوي، د غزوه تبوک د لپاره څه کوي؟ تیاری کوي، ځانونه تیاروي، jihad لزو. وز علي رضی الله تعالی عنہ سره 600 درهم هغه چاله ورکړو، عثمان رضی الله تعالی ورکړو. په کوسو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې jihad لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی مخله ورغه علي ولي وار خطای عثمان زمان محبوب اعلان وکړ چې jihad له تیاری کوي، ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې بندوبست کوم چې jihad لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی چې جیب تلاش کو 1000 درهم راوغست بیا ولا ورکړو، دا 1000 درهم والا ځان له jihad بندوبست پیوکا سامان په ځان لواله. دیو جن علي رضی الله تعالی فرمایل کنا ایمان چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي کنا نو ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي، ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي چې په وعده کې د 1000 درهم را کړیو او غزوه تبوک کې چې سباله پکار شو به 1000 درهم را کړو چې کله زه وینم ما ته را یادېږي، هغه را یادېږي. ها علي رضی الله تعالی مہر راوړو 400 درهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه، ستا خو کور نشته ته په جماعت کې پاتې کېږي ما سره، نو چې وعده کوي نو جماعت ته وعده نه کېږي کنه، کور خو ځان له وګوره. نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو، په کرایه کور واغست. چې په کرایه کور واغستو د الله پاک محبوب د کور مم سوکو بندوبست وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل وی عائشہ فاطمه تیار کا، فاطمه تیار کا، د علي رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي، دا ځان سره بوزي. عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی د سر دي سمنګزم او نبی رسول الله والسلام ورته فرمایلی زما انزل واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعه نه واپس را روانو، چې واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډیر نیازبینه لوري و دی ډیر سخت خپونه دی ور سره لک خپنیوي شو، خپنیول شو ودرېدو. نو عائشہ رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزو کنه داسي ندی عائشہ رضی الله تعالی یو خبر وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندې ونو ډیره به خوشاله و، چې مور د ژوندې ډیره به خوشاله و چې ستا نکانم د علي رضی الله تعالی سره کیږي. چې د عائشہ د خلینو د الفاظ وتل د ور سره نبی علیہ السلام ولاړو په جړا شو چې کړه وی وا خدیجه خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودیږي نبی علیہ السلام زبانه اسی غم او چې د عائشہ دا غي نو واغستنه نبی علیہ السلام بار چې کړه وا خدیجه. عائشہ رضی الله تعالی چې د نبی علیہ السلام आवाज تر وګو شو رامن ډکړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور خپل د بتا باندې قربان شي، ما ته خفه کړلې، ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زبستا د خدیجه نه زیات عزت وکما، زبتا د هغه نه زیات مینه درکما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وی عائشہ خدیجه ونو ستا کوم په ما باندې لری کې خودل، ستا کوم زه د کلی نشړلم او خدیجه براله ما ته تسلی راکوله. خدیجه ونو هغه تیار کا. نبی علیہ السلام د سترګو مبارکونه وښ کې بيدي او د علي رضی الله تعالی عنہ د کور نه صرف سلور زنانه رالی، سوتنه صرف سلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې. چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانه وله د نبی علیہ السلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو
یو ساشړی ته تاوه هغه د ځان را کول او کړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ور واچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راوغسته فاطمه په دې پټ کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نن رالی مخکې خدا سي نه راغله نن خو دې جامې ډېرې بدلې دي وې دا الله محبوبه چې د خپل